د انقلاب انځور. دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډیر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې، اتمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى، اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله بیاست. ضیاء الحق یوازې جنګیږي. قدرمنو اوریدونکو، مفتی صاحب ضیاء الحق اخونزاده د خلیفه صاحب نثار احمد زوی او د شیخ المشایخ ملا آقا محمد لمسی د لوګر ولایت د مرکز اړوند د هونې سفلي اوسیدونکي دي. لکه له پیژندنې چې معلومیږي، مفتی ضیاء الحق اخونزاده صاحب په یوه عالمه دینداره متدینه کورنۍ کې زیږېدلی، رالوی سوی او روزل سوی دي. ښاغلي اخونزاده صاحب له ماشومتوبه د خپل پلار نیکه پر پل کښېښود. د دیني علومو د زده کړې لپاره یې په بېلابېلو سیمو کې نستړېدونکې هلې ځلې وکړې. بالاخره یې په 1904 هجري شمسي کال کې وړه دوره بشپړه کړه او ورپسې یې په 1915 هجري شمسي کال کې یې له دارالعلوم اسلامیه عربیه ټل مدرسې څخه د لوی دورې سند او د دستارې تړلو ویاړ ترلاسه کړ. ښاغلي اخونزاده صاحب چې کله فارغه سو، په دې پوهېده چې د فراغت دستار یوازې امتیاز نه بلکې یو دروند مسؤلیت دی چې باید په هر قیمت یې د پورته کولو لپاره اوږه ورکړل سي. هم هغه و چې د لوګر د مرکز اړوند په عمریه مدرسه کې یې تدریس پیل کړ. 2 کاله یې همدلته تدریس وکړ. له دې وروسته یې 2 کاله په ازرا، ورپسې یې د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ په اسلامي تحریک مدرسه کې تدریس کاوه. له 3 کاله تدریس وروسته یې همدلته په خوشي ولسوالۍ کې د شمس العلوم خوشي په نامه خپله مدرسه جوړه کړه. تر 1993 هجري شمسي کال پورې همدلته تدریس کاوه. له هغه وروسته د لوګر مرکز ته راغلی او د خپل نیکه په مدرسه کې یې تدریس پیل کړ چې الحمدلله تر اوسه پورې د 400 نارینه او 120 تنو ښځینه طالب العلمانو په شتون کې لا هم روان دي. لکه مخکې چې مو یادونه وکړه چې د دیني علومو دستار تړل چې د یوې خوا د عزت او وقار لوړ مقام دی، له بلې خوا د مسؤلیت دروند بار دی. خو مفتی صاحب ضیاء الحق اخونزاده دا دروند پیټی د حالاتو په اوږدو پیچمو کې داسې تر مزله رساوه چې هیڅ یې د سستۍ او ستړیا احساس نه دی کړی. سمې لارې ته د خلکو په برابرولو کې یې تل د علمیت، حکمت او حقانیت لاره خپله کړې ده او په دې لاره کې د هیڅ چا د فشار، ملامتیا او وحشت خیال نه دی ساتلی. په دې لاره کې بې شمېره تکلیفونه او ظلمونه زغملی دي چې یو څو د بیلګې په ډول یادوو. مفتی صاحب راته وویل د 1904 هجري شمسي کال د اسد د میاشتې 19 نیټه دا وخت زموږ د مدرسې د درسونو افتتاح یعنې پیلېدو ورځ وه. د شپې 12 بجې وې چې د الوتکو او ټانګونو وحشتناکه اوازونه مې تر غوږ سول. په دې مې یقین سو چې د ظالمانو چاپه ده، خو په دې نه پوهېدم چې چاپه به چیرته وي او پر چا به وي. لږ وخت لا نه و تېر سوی چې د کور تر بامونو عسکر او امریکایان راښکاره سول او په لوړ غږ یې نارې وهلې: تسلیم سئ، د باندې راووځئ، هېڅوک دې غلط حرکت نه کوي، تاسې د ائتلافي یعنې ګډو ځواکونو لخوا کلک محاصره سوي یاست. کله چې زه د باندې ور ووتم، د 2 تنو عسکرو د ټوپکو شپېلۍ ماته راوښتې وې او د لاسونه پورته کړه، بې ځایه حرکت ونه کړې، مخکې راسه نارې یې وهلې. لاسونه مې پورته کړل، د دوی په لور روان سوم. یو عسکر را مخکې سو، نور یې همداسې اماده ولاړ وه. شا او مخ ته ښه کلک تلاشي کړم او بیا یې لاسونه شاته راوتړل او پر سر باندې یې توره کڅوړه راکش کړه.
په همدې شپه یې کابل ته ورسولم، خو کابل ته تر رسېدو مخکې یې دومره ووهلم چې نور مې د خبرو کولو توان نه درلود. زما وریښتان لوی وه، خو تر نیمایي یې زیات په کشولو راوشکول. په سهار یې د کابل ادارې د ملي امنیت نوي ریاست ته وسپارلم. د څېړنې او تحقیق لپاره یوه کس راغلی. زما له سر څخه یې توره کڅوړه لیرې کړه، لاسونه مې شاته تړلي وه، سترګو ته یې د داسې تیز ګروپ رڼا راواچوله چې په سترګو مې توره شپه سوه. پوښتنې یې پیل کړې. د تحقیق په اوږدو کې بد رد، سپک الفاظ او بېدریغه وهل روان وه. د تحقیق په جریان کې یې یوه خبره درته وکړه. ویل یې تاسو په مدرسه او سیمه کې د قرآن ترجمه غلط کوئ. زما حوصلې او زغم نور ځواب راکړی و او په بدن کې مې همداسې ځای نه و چې درد مې پکښې نه احساساوه. ورته ومې ویل بیا نو بوش درته راوله چې سمه ترجمه درته وکړي. له دې خبرې وروسته حالت داسې سو چې د ښي طرف سینې 3 او د چپ طرف سینې 2 پښتۍ مې د بېدریغه وهلو له امله ماتې سوې او نور مې ځکه تحقیق پای ته ورسېد چې زه د غږېدا نه وم. بالاخره له 48 شپو تېرولو وروسته الله پاک ازادي رانصیب کړه او د 2 اونیو له تېرولو وروسته بیا چپه راغله، خو دا ځل له 1 اونۍ زندان تېرولو وروسته آزاد سوم. له یو څه وخت تېرېدو وروسته د سهار لمانځه وروسته خپل بچو ته په درس ویلو بوخت وم چې عسکر راغلل او د کور په دروازه کې یې ماته په نامه د باندې راوځه غږ وکړ. ما هم درس پرېښود، وروتلم. له تلاشي او لاسونو ولچه کولو وروسته یې راته وویل داسې خبر سوي یو چې ضیاءالحق په یوازې ځان جنګیږي. ما د خبرو کولو هڅه ونه کړه او همداسې پټه خوله روان کړم. خدای خبر دی چې پر کورنۍ او بچیانو به مې څه تېرېدل. لومړی یې لښکر کلا او وروسته یې شش درک ته یوړم. کله چې یې هغوی ته زه او زما د جیب سامان تسلیمول، ورته ویل یې د طالبانو مالي مسؤل مو راوستلی دی. هغوی ورته وویل دا څنګه مالي مسؤل دی چې په جیب کې یوازې 250 افغانۍ دي. یو څارنوال د تحقیق لپاره راغلی. له ما سره یې ډېر نیک چلند وکړ او راته ویې ویل چې مولوي صاحب په ژوند مې مو بده خاطره کومه یوه ده. ما ورته وویل هره ثانیه بده خاطره ده، هره دقیقه چې رایاده سي وایم کاشکې شهید سوی وای او دا بد حالت مې نه وی لیدلی. د څارنوال غوږ نیونې او ښه چلند جرأت راکړ او د زړه د بوج د سپکولو لپاره مې زیاته کړه. څارنوال صاحب په کوم سهار چې زموږ کور ته ستاسې د عسکرو چاپه راغله او زه یې دلته راوړم، نو زما په کور کې د بچیانو د خوراک لپاره اوړه نه وه. دا حالت ما ډېر ځوروي. نه پوهېږم کورنۍ او بچیان به مې اوس په کوم حالت کې وي. زما د خبرو له اورېدو وروسته څارنوال پرته له دې چې څه ووایي قلم پر میز کښېښود او روان سو. یادونه: په مفتي صاحب باندې د لومړي چاپې پر مهال یو زوی 4 کلن و. هغه امریکایانو وهلي ټکولی و. له همهغه وخته راهیسې دغه هلک ویرېدلی دی او تر اوسه پورې یې د دغې پیښې د وحشت او دهشت له لاسه ژبه بندېږي.